بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي یو د پلوسۍ سیمې ته چې پکې د پښتو ادب یو نوموړی شاعر اوسیږي. هېڅ د تعارف محتاجه نه دی. په مرکه کې را سره ناستې کوي نو بالکل ملګرو د دې پیج مقصد دا دی چې خواره واره رنګونه تاسو ته په دغه شیشه مخامخ کړو. نو په دې سلسله کې راغلي یو پلوسۍ سیمې ته د پښتو ادب یو ښه شاعر لا. نو مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم، راځي چې په شریکه ورته پروګرام کې هرکلی ووایو. باسط دلګیر صاحب پروګرام کې ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه ستاسو هم چې تاسو دومره تکلیف وکړو، دومره لرې راغی. ډېره مننه ستاسو هم کو باسط دلګیر صاحب چې موږ له مینوالو لم وخت ورکو. نو ډېره مننه هم کو. پروګرام کې به راسره خپل کلامونه هم شریکوئ. نو د هغې نه مخکې به مینوالو سره خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوئ چې د شعر لیکم کله نه شروع کړ. شعر لیک خو کم از کم زما کېږي، یو کال به کېږي چې ما ردیف کافیه لکه پیژندلي دی او شعر لیکم. کوشش کوم چې د خلکو خوښ شي، باقي زه ورته شعر ویلی شم چې یاره شعر دی. ډېره ښه ده. په پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي، نو تاسو په کم صنف کې کار کړی دی؟ بیا په کم صنف کې ډېر کار کړی مینوالو سره ظاهره؟ ما خو صرف هم په غزل باندې کار کړی دی. زما په خیال ډېر نظم دغه اسماني لیکلي، صرف غزل مې لیکلی. ډېره ښه ده. باسط دلګیر صاحب پروګرام کې به راسره خپل انتخاب کلامونه شریک کړئ. نو بالکل ارشاد. د غزل نه مخکې به ورته یو څو شعر ووایم چې ارشاد. خلک یې تیارو کې زه رڼا کې ورک شوی یم، خلک یې تیارو کې زه رڼا کې ورک شوی یم، زه د محبت په انتها کې ورک شوی یم. ډېر ښکلی. هسې یو وجود یمه نه روح لرم نه سا لرم، هسې یو وجود یم نه روح لرم نه سا لرم، سوري پسې ګرځمه صحرا کې ورک شوی یم. ډېر ښکلی. چاپېره تیازغي دي او د سپینو منځ کې تور دي، چاپېره تیازغي دي او د سپینو منځ کې تور دي، نن د چا د سترګو په بلا کې ورک شوی یم. بې شماره لیوني له ګړانده راپسې ګرځي، بې شماره لیوني له ګړانده راپسې ګرځي، محبته کلیمته کې ورک شوی یم. د ژوند آثار مې د وجود نه ښه پاخه ویستې دي، د ژوند آثار مې د وجود نه ښه پاخه ویستې دي، د هر اندام نه مې د عشق په پل وړه ویستې دي. ډېر ښه. ډېره ملګري غوښتنه وکړه چې دا غزل را سره ترنم کې شریک کړي. نو بالکل باسط صاحب کوشش به وکړم پې انضمام وروره چې شریک کړم در سره. غزل مطلب ده چې دا ژوند اثار مې د وجود نه ښه پاخه ویستې دي، دا ژوند اثار مې د وجود نه ښه پاخه ویستې دي، دا هر اندام نه مې د عشق په پل وړه ویستې دي، دا ژوند اثار مې د وجود نه ښه پاخه ویستې دي. ما د یو چا په خوله ژړا دا محبت راوسته، ما د یو چا په خوله ژړا دا محبت راوسته، ما د یو چا سینه کې کاڼي نه اوبه ویستې دي، ما د یو چا سینه کې کاڼي نه اوبه ویستې دي، دا هر اندام نه مې د عشق په پل وړه ویستې دي، دا ژوند اثار مې د وجود نه ښه پاخه ویستې دي. اوس د یادونو داسې حد تا رسولی یم چې، اوس د یادونو داسې حد تا رسولی یم چې، دا لیونو په شان د سر نه مې ویښته ویستې دي، دا لیونو په شان د سر نه مې ویښته ویستې دي، دا هر اندام نه مې د عشق په بل وړه ویستې دي، دا ژوند اثار
مې د وجود نه خپاخه ویستې دي. اوس د یادونو داسې حد تا رسولی یم چې اوس د یادونو داسې حد تا رسولی یم چې دا لیونو په شان د سر نه مې ویښته ویستې دي. دا لیونو په شان د سر نه مې ویښته ویستې دي. دا هر اندام نه مې د عشق په پلوړه ویستې دي. دا ژوند اثار مې د وجود نه خپاخه ویستې دي. د چا وجود دا سر نخپو پوری پزارو پټ دی. دا چا وجود دا سر نخپو پوری پزارو پټ دی. دا چا دستر گونه غربت ظالم رانجه ویستې دي. دا چا دستر گونه غربت ظالم رانجه ویستې دي. دا هر اندام نه مې د عشق په بلوړه ویستې دي. دا ژوند اثار مې د وجود نه خپاخه ویستې دي. غزل مطلب ده چې مقطع ده چې بې له تا داسې هر ساعت په ما باسط تېرېږي. بې له تا داسې هر ساعت په ما باسط تېرېږي. لکه چې سترګې رانه چا په ژوندانه ویستې دي. لکه چې سترګې رانه چا په ژوندانه ویستې دي. دا هر اندام نه مې د عشق په بلوړه ویستې دي. دا ژوند اثار مې د وجود نه خپاخه ویستې دي. دا ژوند اثار مې د وجود نه خپاخه ویستې دي. ډېر ښکلی ډېر ښه باسط دلګیر صاحب. یقینا موږ ته هم خوند واغستو، مینوالو به ته هم خوند اغستې. پروګرام اخیره کې مینوالو له څه پیغام نو بالکل ارشاد. مینوالو لپاره پیغام دا دی چې مینه وکړئ، مینه وشیندئ، ځکه چې دنیا په مینه باندې آباده ده. ډېره مننه هم کوو پروګرام کې د شرکت کولو په تلو تلو کې به بالکل مینوالو د نو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کړئ. د پیج نوم ادبي ګلونه. تر بلې مرکې پورې خپل رور انضمام او ما سره کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.